السلام علیکم دوستانو، یو افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې یو بدبخت اسخر خپل انګور په ډېر بې دردۍ سره وژلی ده، او دا ځکه چې د انګور نه د غلط کار کولو ډیمانډ کولو. دا واقعه کوم ځای کې شوې ده درنو دوستانو؟ د ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. داسې ویل کېږي چې دا واقعه د پښتونخوا په سوات علاقه کې شوې ده چې دغه اسخر یې چې کوم د خپل انګور نه د غلط کار کولو ډیمانډ کولو. په دغه دوران کې د دې ښځې خاوند یعنې د دې سړي زوی هم په خپل کور کې نه و، او هغه د مسافرۍ په خاطر باندې لرې چېرته بل ښار ته تللی و. داسې ویل کېږي چې هغه کراچۍ ته تللی و. کله چې انګور د خپل اسخر دغه خبره نه ده منلې، نو د هغې نه پس هغه ډېر کوشش کړی دی، خو بیا هم انګور یو پښتنه وه، هغې ځان نه ورکولو. نو په دې وجه باندې د پرې لاس اوچت کړی دی او په هغې باندې مرګوني ګزارونه کړي دي. په تفصیلاتو کې او په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې دغه انګور خپل خاوند ته هم ویلي و چې ما سره ستا پلار داسې کار کوي، یعنې داسې ناروا عمل را سره کول غواړي، خو خاوند یې په دې خبره باندې هېڅ غوږ نه و ګرولی، یعنې هغه ته دا هر څه لوبې ټوقې ښکارېدې. خو کله چې د دې سړي یعنې د دې هلک ښځه خپل پلار ووژله، نو د هغې نه پس بیا چې هغه کله کلي ته راغی، پلار یې هم تښتېدلی و. هغه FIR هم درج کړی دی. د خپل پلار د نیولو دپاره یې د پولیسو چاپې هم ویل کېږي، خو داسې ویل کېږي چې دې کس ویل چې ما په خپله ښځه باندې دوار نه کولو. نو قدرمنو دوستانو، اوس لاسونه مروړي، وخت پرې تېر دی. تاسو ته هم پکار دی چې په ځینو معاملاتو کې د ډېر سنجیدګۍ نه کار واخلئ، او هېڅکله هم داسې څه غلط قدم اوچت نه کړئ چې بیا وروسته ستاسو د پریشانۍ او شرمندګۍ سبب جوړ شي. دا یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در رسو. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ.